السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. چې خپل نوم یې محمد نعیم ښودلی، سلامونه یې رالیږلي او د سلام نه یې وروسته پوښتنه کړې که ته دا خبره موږ ته واضحه کړې چې اودس په څومره اوبو باندې کیږي او غسل په څومره اوبو باندې کیږي، او دا یې ټینګار کړی چې د لیتر په حساب باندې. محمد نعیم وروره که موږ او تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیثو ته متوجه شو، همدارنګه د فقهاو اقوالو ته وګورو، نو د هغو نه موږ ته معلومیږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به غسل په 1 ساع اوبو باندې کوه او اودس به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په 1 مد اوبو باندې کوه. امام بیهقی رحمه الله د حضرت انس رضی الله تعالی عنه په روایت سره رانقلی عن انس رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل الى 5 امداد. نو د دې نه ثابته شوه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په 1 ساع باندې غسل کوه او په 1 مد باندې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم اودس کوه. همدارنګه فتاوای هندیه لیکي چې وادنا ما یکفي من الماء للاغتسال ساع خو للتوضؤ بمد. کمې اوبه چې هغه کافی کیږي د غسل لپاره هغه 1 ساع دي او د اوداسه دپاره 1 مد دي. همدارنګه علامه ابن عابدین الشامی رحمه الله په رد المحتار کې لیکي قال بعض مشایخنا رحمهم الله كفاه ساع اذا ترك الوضوء واما اذا جمع بين الوضوء والغسل فانه يتوضأ بالمد من غير الساع ويغتسل بالساع. عام مشایخ دا وایي چې کله هغه اودس نه کوي نو د غسل لپاره 1 ساع اوبه بس کیږي، اما چې کله غسل او اودس دواړه کوي فانه یتوضأ بالمد، په 1 مد باندې به اودس کوي من غیر الساع ویغتسل بالساع، او په 1 ساع باندې به غسل کوي. وقال عامة مشایخنا رحمهم الله الساع کاف للغسل والوضوء جميعا. 1 ساع اوبه وای د غسل او د اوداسه دواړو لپاره کافي دي. وهو الاصح، وای دا صحیح قولم دی. بیا وروسته لیکي قال مشایخنا هذا بیان مقدار ادنى الکفایه وليس بتقدیر لازم بل ان کفاه اقل من ذلك نقص منه وان لم يكفيه زاد عليه بقدر ما لا اسراف ولا تقدیر. او حواله ورکوي په محیط سرخسی باندې. خو مشایخ زموږ دا وایي چې دا کم مقدار موږ بیان که چې په 1 مد باندې د اودس وشي، په 1 ساع باندې د غسل وشي، دا ادنا هغه اوبه دي چې دا کفایت کوي د غسل او د اوداسه دپاره. دا لازم مقدار نه دی. هو که د یو چا د دې نه هم بس کېدلې کمې هغه دې استعمال کړي، او که د دې دومره اوبه یې نه بس کېدلې هغه کولی شي چې زیاتې استعمال کوي، خو نه به اسراف کوي او نه به تقدیر کوي. اوس به راشو دا مسئله به ثابته کړو چې په 1 ساع باندې چې غسل کیږي دا 1 ساع څو لیتره کیږي، یا په 1 مد باندې چې اودس کیږي دا 1 مد څو لیتره کیږي. څومره معلومات چې ما کړی دی، 1 ساع تقریبا 3 کیلو 180 ګرامه کیږي. البته دا زما خپله څېړنه ده چې 1 لیټر اوبه 1 کیلو کیږي. دا زما خپله څېړنه ده، دقیق نه وایم زه. کیدای شي هغه ورونه چې زما خبرې اوري، ټکنالوژي ته، نوې ټکنالوژي ته لاسرسی لري، هغوی هم دا اندازه ولګوي. نو که مبالغه ونه کړم تقریبا په 3.5 لیټره یا 4 لیټره باندې غسل کیږي، نو 4 لیټره اوبه د غسل لپاره بس دي. او پاتې شو مد، دا مد چې دی تقریبا 1 لیټر کیږي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په 1 مد باندې اودس کوه او په 5 مدو باندې غسل کوه.
او تقریبا 1 ساعت چې دی 4 موده کیږي. او د 3 لیټرو نه څه پاس دا د 1 ساعت کیږي، خو زموږ باید 4 لیټره ووایو. نو 4 لیټره اوبه د غسل لپاره، لیټر یا د لیټر نه څه کمې دا د اوداسه لپاره. دا هغه زما څېړنه ده. هغه ورونه چې نوې ټکنالوژي ته لاسرسی لري کولی شي هغوی هم په دې هکله باندې د خپله پوره څېړنه وکړي. قربان کړم مالو سر نورول انوریته خپل به حبیبي کړم پاک حبیب د یثرب خاوره خپل به حبیبي کړم پاک حبیب د یثرب خاوره ایخي قدمونه پکې تادیمو اتوریته تانا با قربان کړم مالو سر نورول انوریته زار دې شم حبیبا مرسلانو کی بهتریته تانا با قربان کړم مالو سر نورول انوریته تانا با قربان کړم مالو سر نورول انوریته